بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو، ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د باندر سیمې ته ځو. په دغه سیمه کې په یو کور کې 15 معلول دي، 15 شلیان دي، د یوې کورنۍ غړي دي. د دې حال په تاسې باندې ګورو. راځئ زموږ سره اوسئ. احمد خان د باندر د لنډۍ اوسېدونکی. دا درېیمه زامن دي او دا دوه ورورونه دي. بس زامن مې نور نشته دی، دغه درېیمه دي. روغ زامن مې نور نشته دی، سره مې زامن شته نه، نورې ملورانې دي او مجبورۍ نه مې بل دویم واده کړی دی، هغې نه مې هم نشته دی. بس دا درې زامن لرم، میبین دي درې واړه او دوه مې ورورونه دي. او بس دې خدمت ته مو ښځه مدۍ ناست دي ته یو طرف ته نشو تللی، نه په کور کې بل کوم وارث لرم او نه بل کوم دغه لرم چې بس کوم ځای نه مزدوري او دغه راله وکړه. ماسیسوغه راغلم ولاکه هغسې لیک او دغه یې نه دی کړی که نه. نو بس زه ایله لرم دغو نه چې بس کوم شی امداد او کومک یې وسه شي، که ماسیسي او که همداسې خلک وي، بس کوم شی یې وسه شي، بس الله په دغه باندې دی وکړه. او مو خو یار مو خاص خدمت ته ناست دي، چلی دلی شو تر بس لوږي نه ځان ټینګولی شي نه خدمت وکړو، نور شته دی بس یو طرف ته نشو تر ورتلی، بس په کور کې ناست دي ته. او بس دغه درې 15 میبین لرم په کور کې، بس خوري یم څښي یم او هر څه لګي. نو بس نور یو طرف ته مو دغه هم نشته دی، ایله او اسره هم نشته دی. نو بس مونږ بس ایله دغه کړو چې خارج ملکو کې او که دلته کوم دغه یي بس الله په رضا باندې کوم شی وسه یې کېږي، بس چې مونږ سره امداد او کومک وکړه. بس دغه وجې زه یو طرف ته هم نشم وتی او بس په کور کې ناست یم. نو بس دو هر څه لګي، جامې هم لګي، مریضان کږي یم، ښه او بد هر څه لګي. بس ګېډې او دغه یې خیر وغېږي، بس نور دغسې حالات دي، بس د تاسې مینئ. نو زه بس تمنو باندې غږ کړم چې هر قسم امداد او مرسته یې وسه کېږي چې موږ سره دغه وکړه، یو کاروبار او ژوند ځان له دغه کړم برابر کړم چې دغه پالنه او دغه په سره دغه کېږي جوړه شي. په اور چې بلیږي لوګې تخیجي دا بې لوګې لمبې زما د زړه نزینا. قدرمن دوستانو، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د باندر د لنډۍ قریه ده. دې قریې ته موږ تقریبا د تورخم نه تر د دې ځای پورې 3 ساعته مزل راوکړ، ځکه د دې ورور په اړه راته 2-3 زنګونه راغلل چې په یو کور کې د 15 معیوبین لري، 2 ورېرونه دي او 3 زامن دي. ډېره سخته ده او ډېر زیات خفه شو موږ چې دې کور ته راننوتو، ځکه چې دا هم د الله رب العزت یو مخلوق دی او ډېر عجزه مخلوق دی، ځکه چې مور او پلار دواړه د دوی په خدمت باندې تر اوسه بوخت دي، بل کار نشي کولی. نو موږ ورته راغلو، د دغې حال نه تاسې په خپله خبر شوئ. که څومره د حکومتي چارواکي زموږ دغه ویډیو ګورئ، که مؤسسات یې ګورئ، که همداسې شتمن ورونه یې ګورئ، شتمن ورونه دا کولی شي چې د دغه ورور دپاره یو داسې کاروبار برابر کړي چې دی د کور نه چېرته لرې نه ځي. که کور سره چېرته نږدې یو دوکان هم واچوي، دوی به ورسره ناست دي،
د دغه ماشومانو پالنه بیا دی په هغه دکان کې هم کولی شي. نو زموږ دغه وسو درنو دوستانو چې موږ راغلو د دې غږ مو په تاسو واورېده. د دې ورور ټلیفون شمیره هم په سکرین باندې ورکوم او تاسې یې ګورئ. زموږ د وټساپ شمیرې هم شته، که چا هر رنګه ورمسته له وسې کېږي نو د دغه ورور سره یې وکړئ، ځکه ډېره سخته ده. تاسو وګورئ دا څه بد حال دی په دې کور کې. موږ یوازې 10 دقیقې دلته کېناستو، ډېر زیات خفه کړو. د دې ورور سره ټول عمر ژوند دی، د دوی به څه حال وي. خو الله رب العزت ته دته او زموږ هغې خور ته چې د دغه ماشومانو خدمت کوي، الله رب العزت ته ورته ډېر اجرونه ورکړي، ځکه یو ډېر غټ امتحان دی په دې کور کې. یو کور کې 5 ماشومان، ستا بل نارینه ماشوم هم نه وي. د ده په خبرو کې مو واورېدل چې بازار ته د لګلو ماشوم هم نه لرو. نو د ورور خبرې مو واورېدې او د دې کورنۍ سره چې مو څومره مرسته راوسي پوره وي، د دې نه یې مه سپموئ. ډېره زیاته مننه.